دا کسان پخوا په نشهیي توکو روږدي وو خو اوس یې درملنه شوې او خپلو کورنیو ته ستنېږي. په ننګرهار کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د 100 بستریز روغتون مسؤلین وایي چې 150 کسان تر 45 ورځنۍ درملنې وروسته روغ شوي او خپلو کورنیو ته ستانه شول. 150 کسه تداوي کړه او څو خپل پیوازان د وسپارو د بعضي پاتې دی هغوی پیوازان راځي هغه ورته سپارو. اوس فعلا 40 کسه موږ په بستر کې لرو کېدای شي په ډېر نږدې دغه 2-3 ورځو کې بیا یو کمپاین وکړو له ښار نه دغه بېکوره او سراپا مریضان راټول کړي درملنه. په نشهیي توکو یو شمېر روږدي کسان چې تازه درملنه شوي وایي د دې لپاره چې بیا ځلې په نشهیي توکو اخته نه شي باید د کار زمینه ورته برابره شي. له نشو ښه شوي دا کسان د کوکنارو کرکیلي د نشهیي توکو د قاچاق او هم د یادو توکو د اصلي سرچینو په مخنیوي ټینګار کوي. موږ تداوی وکړه او الله دې ته عمر ورکړي موږ خدمت وکړه که سختي هم تېره کړه که بلبختي هم تېره کړه خو موږ تېره کړه اوس موږ ماشاءالله ډېر ښه شوي. مخکې ما پوډر څکل دلته رالم جوړ شوم زه چې اوس وځم یعنې کېدای شي بېرته بیا که کاروبار وي خو زه به خپل کاروبار وکړم که کاروبار نه وي زه کېدای شي بیا عملي شم. له نشو روغ شوي دا کسان وایي چې له بېروزګارۍ نشهیي توکو ته مخه کړې او څه موده یې له کورنیو لرې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې تېره کړې خو اوس یې 45 ورځې په درملنه تېرې کړې. بل لور ته د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې په موخه هڅې ګړندۍ کړي دي. د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمي وایي په پلان کې لري چې په نوي لمریز کال کې له درملنې وروسته یادو کسانو ته د وړو کاروبارونو او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي. په دغه 2023 کال کې پلان کې و چې د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته باندې د دوی په درملنې په موده کې اوږدوالی راشي مطلب دغه موده زیاتې شي او همدارنګه دوی لپاره د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي او په دې باندې کار روان دی. انشاءالله په 2023 کال کې پلان دی چې متعدین شفاخانه د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته باندې سپورټ شي او هغه څومره امکانات او سهولتونه چې د متعدینو لپاره دي هغه برابر. د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په تېر یوه کال کې 190 میرمنو او 202 ماشومانو په ګډون پر نشهیي توکو د روږدو 2100 کسانو درملنه کړې ده. هیره د نوي تازه له نشهیي توکو سره د مبارزې د معینت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3,500,000 تنه په نشهیي توکو روږدي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.